ځینې هیوادوال او ان ځینې اسلامپال ملګري له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې دا یوه خبره ډیره کوي چې که د افغانستان اسلامي امارت له نړیوالو څخه د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي دا خو د خالق پر ځای مخلوق ته عذر او زارۍ کول دي. باید درک کړو چې دغه رسمیت پیژندنه د سوداګرۍ او نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو د خلاصون لپاره یوه هڅه ده، نه دا چې موږ الله مکه د دیموکراسۍ او یا هم د ملګرو ملتونو منشور او قوانین په خپل هیواد کې هم عملي کوو. د افغانستان اسلامي امارت له لومړۍ ورځې بیا د ټول افغانستان د قیادت ترلاسه کولو پورې د نړۍ هیڅ ډول وړاندیز په دیني نصوصو او متونو کې د بدلون په پار نه دی منلی. هیوادونو ډیره خبرې ورته وکړې، خو د هیواد مشرانو ورته ویل چې شریعت او شرعي اصول زموږ سرې کرښې دي، موږ یې نشو در پرېښودلی. یوازې ډیپلوماټیک اړیکې غواړو ترڅو د اقتصاد د ودې ترڅنګ ځینو نورو بشري مسایلو ته رسیدګي وشي. دا عمل په هیڅ وجه د تکفیر سبب او له دین څخه د وتلو وسیله نه ده. خیالي جګړه ماران په داسې شبهاتو سره نشي کولی خپلې جګړې ته سرتیري جلب کړي او نه به ځان ته مشروعیت ترلاسه کړي. هغه دی وینو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره مو د هیواد د پرمختګ په کتاب کې یو نوی باب پرانیستل کیږي.